نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، د ټولواک، خپلواک، سترواک ولایزال خدای پر قایم او دایم او تلپاتې نامه شروع کوم او تر هر څه وړاندې د حضرت صلی الله علیه وسلم نبوي تحفه وړاندې کوم او وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو حضارو، زه به هم له نومونو اخیستلو څخه راتېر سم، ځکه خورا زیات د افغانستان اسلامي امارت د کابینې درانه غړي، د رسنیو درانه استازي او همداشان د اسلامي امارت د رسنیزو ادرسونو مسئولین را سره دي، نو که نومونه واخلم خورا وخت به واخلي. زما مسؤلیت نن د ټولنیوز د رئیس په صفت باندې ستاسو مخ ته نه یم ولاړ، بلکې زه نن د افغانستان د رسنیو په استازولي باندې ستاسو مخ ته ولاړ یم او غواړم چې د رسنیو پر مسایلو باندې خبرې وکړم. زما پر نظر باندې او زموږ د ملګرو پر نظر باندې یا د رسنیو او خبریالانو پر نظر باندې رسنۍ د حکومت او ملت ترمنځ ارتباطي پل ده. همدا رسنۍ دي چې د حکومت کړنې تر ملت او د ملت غوښتنې تر حکومت پورې رسوي. نو له دې ځای څخه معلومیږي چې رسنۍ څومره اهمیت لري په اوسني عصر کې. د رسنیو هغه مهموالی او د رسنیو ارزښت به راځي له دې څخه وګورو چې نن په نړۍ کې د نړۍ سیاسي مشران د جنګ اصول اعلان نه له رسنیو څخه کوي. نن په نړۍ کې که جنگ هم اعلانیږي له رسنیو څخه اعلانیږي و اگر صلح هم اعلان میشه از طریق رسانه اعلان میشه. در دنیایی که ما امروز زندگی میکنیم و مانند یک قریه است، در او هرگز ما نمیتونیم که از نقش رسانه ما بگوییم که رسانه نقش نداره. و اگر امی مسئله را بیاریم در داخل افغانستان رویش صحبت کنیم، در این اواخر ما رسانه ها و نقش آنها را بارز شد. ما با دشمنان خود در این اواخر به جنگ بودیم. ما با دشمن نامرد روبرو بودیم. آنها میخواستند که از طریق رسانه ها بالای ما و شما فشار بیاره. یک روز اعلان میکرد که نیروهای ما رفت واخا نگرفت، روز دیگه اعلان میکرد که نیروهای ما رفت کامدیشه گرفت. همین چین بود، همین خواستشان بود که تا مردم افغانستان را ذهن نارام بسازه. اما دغه د هیواد رسنۍ وي چې هر یو ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړه. موږ پر دې نظام باندې دا خپل احسان نه بارو چې موږ دا کار کړی دی. دا زموږ رسالت دی، دا زموږ مسؤلیت دی او دا زموږ مسؤلیت دی و او وی به. موږ د دې وطن لپاره کار کوو. دا وطن مور ده او دا وطن مور پر موږ باندې حق لري چې د دشمن د بدو او ناوړه تبلیغاتو پر وړاندې باندې د دې وطن په دفاع کې ودرېږو. او دا د دې هیواد رسنیو ثابته کړه، دا دې نظام ته معلومه سوه. د دې رسنیو د کړنو پر اساس باندې هغه کومه نسبي ازادي چې اوس شته، زه بیا هم تکراروم، آزادی نسبی که در افغانستان وجود داره در سطح منطقه بی‌نظیر است. اگر ما اشتباه میکنم شما مرا کمک کنین. امروز آزادی که در افغانستان وجود داره در کشورهای همسایه ما و شما وجود نداره. همین آزادی باعث ازی شد که یک خواهر افغان ما و شما، یک خبرنگار افغان ما و شما میره در قطر و جایزه شجاعت سال از امیر قطر به دست میاره. این همکاری دو طرفه حکومت و رسانه های افغانستان می باشه. د دې ملت رسنۍ ده، دا په بده کې در سره وه، دا په ښه کې در سره ولره. والله هدف یې د دې وطن تخریب نه دی. والله د دې وطن دپاره چې څومره تاسو پې دردېږئ دا خبریال هم پې دردېږي، ځکه دا افغان دی، دا مسلمان دی، دا وطن یې مور ده، دا وطن یې کور ده. باید یو بل څخه لرې ځانونه ونه بولو. بله مسله، یو شی باید پر دې باندې بیا اعتراف وکړو، قدرمن شیخ صاحب او مجاهد صاحب، هیڅ څه شی اوس له ولس څخه نه پټېږي. او زه پوهېږم چې د امارت پالیسي همدا نه ده چې باید څه پټ سي. نو باید دوی ته موږ تاسو معلومات ورکړو. ګډ ارزښتونه باید وپالل سي او ملي هویت ته باید وده ورکړل سي.
د ملي هویت د ودې لپاره رسنۍ اساسي رکن ده. که موږ تاسو نن غواړو، ما تل دا خبره یاده کړې، پر یو بل ځای کې مې هم کړې وه، ما در مسائل اخیر، در جنگ‌های اخیر که امارت اسلامی و وطن بود، ما نمیگیم که امارت اسلامی افغانستان با همسایه‌های خود در جنگ بود، افغانستان که با همسایه‌های خود در جنگ بود، یک بسیج مردمی به وجود آمد. مجاهد صاحب، بسیجی که شاید در تاریخ افغانستان به این گونه اتحاد وجود نداشته باشد. ما آل صدا میکنیم سر از این نظام که بیاین ای بسیج نگه داریم، بیاین ای بسیج هم تو دوامدار بسازیم. او به چی میشه؟ که به بعض خواسته های مشروع از این مردم باید لبیک گفته شود، به بعض خواسته هایش که خلاف شریعت و محمدی و اصول امارت اسلامی افغانستان نیست باید لبیک بگویم، تا این مردم بیشتر و بیشتر و بیشتر از این نظام خود حمایت کنند. خبریال باید له دې څخه ونه یریږي چې خدای نخواسته زه به نن د کوم ادرس سره مخ کېږم. خوشبختانه مجاهد صاحب چې دا وضعیت اوس ډېر ښه سوی دی. اطلاعات و کلتور وزارت همداشان نورې امنیتي ادارې ترمنځ یو ډېر قوي هغه رامنځته سوی دی، هماهنګي رامنځته سوې ده. خو دا بسنه نه کوي، دا باید نوره غښتلي سي، دا باید نوره پیاوړې سي، تر څو پورې فاصلې له منځه ولاړې سي. نو وایي چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او زولۍ مې تنګه، زه به کوم یو ټولومه. ملګرو کاغذ تیار راته ایښی ده. په آخر کې مې هیله دا ده چې د دې وطن د آبادۍ او پرمختگ لپاره ځانونه ټول یو متحد افغان وبو. اگر ما میخواهیم که در مقابل دشمن به پیروزی برسیم باید یک واحد و یک متحد افغان باید باشیم. اینمی یگانه راه ما است، دیگه هیچ راه نداریم. ما باید بگویم اگر در افغانستان میشد که کسی یک قوم دیگه قوم از بین ببره، دمی 40 سال گذشته ای ما تجربه کردیم. زیبایی افغانستان در تنوعش است، زیبایی افغانستان در تنوع اقوامش است و ما باید دیره امتو قوی داشته باشیم. د یو سوکاله آباد پرمختللي افغانستان پیله کور ما باید ژوندي اوسي.